बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगरो। उम्मीद दी چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 15 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی humble. humble یو ځل زما سره بیا ووایه humble. humble ویل کېږي عاجز ته، یعنی په یو کس کې ډېره زیاته عاجزي وي هغه ته ویل کېږي a humble person. یعنی په یو کس کې غرور نه وي، تکبر پکې نه وي او دا پکې نه وي چې زه ډېر زیات اهم کس یم او زما نه بغیر خو یو کار هم نه کېږي. دغه شانتې کس نه وي بلکې په یو کس کې عاجزي وي، عاجز وي، نو هغې ته ویل کېږي humble. humble adjective هم دی او verb هم دی. د دې first, second او third form دی humble, humbled, humbled او دا مونږه as an adverb هم استعمالولی شو humbly. اوس به راځو مونږ د دې سینونیمز لا او د دې انټونیمز لا. د دې په سینونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکي راتلی شي modest. modest هم ویل کېږي عاجز ته، او یا modest دې ته هم ویل کېږي چې چا ډېرې ښه کپړې اچولي، مثال په طور زنانه وي او هغې داسې کپړې اچولي چې هغه پکې په پرده کې ښکاري او ښه پکې ښکاري، نو هغې ته هم modest ویل کېږي. بل یو ټکي راتلی شي ordinary. ordinary ویل کېږي معمولی ته، یعنی په یو کس کې غرور او تکبر نه وي بلکې هغه ځان ډېر معمولی حسابوي. یا بل یو ټکي راتلی شي simple. simple به تاسو له درځي ویل کېږي ساده ته، چې یو کس ساده وي، simple وي. بل یو ډېر اهم ټکي راتلی شي unpretentious. unpretentious ویل کېږي ساده او مخلص ته. یو کس ساده او مخلص هم وي نو هغې ته ویل کېږي unpretentious. او یو اخیری سینونیم زمونږ سره دی courteous. courteous هم ویل کېږي شریف او عزت ورکوونکي ته، یعنی یو کس شریف وي، په خپله باندې ډېر شریف انسان وي او نور خلکو له عزت ورکوي، د نور خلکو سره په عزت سره میلاویږي، نو هغې ته ویل کېږي courteous. اوس راځو د دې انټونیمز لا. د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکي راتلی شي bold. بولډ دې ته ویل کېږي، ګوره په پښتو کې هم مونږ بولډ وایو، مونږ وایو پلانکې سړی ډېر بولډ دی. بولډ مطلب دا دی چې هغه په هر ځای کې مخکې کېږي او ډېر چالاکه کېږي، ځان بولډ حسابوي او د هر چا سره خبرې اترې کولی شي، په هغه کې دومره ډېره عاجزي نه وي، نو دا د هغې بیا انټونیم شو. یا دغه شانتې بل ټکي راتلی شي extra ordinary. extra ordinary دې ته ویل کېږي چې یو کس غیر معمولی وي، extra ordinary وي. بل انټونیم زمونږ سره راتلی شي discourteous. discourteous ویل کېږي چې یو کس روډ وي، چې د نورو خلکو ورسره څه احساس نه وي، هغې ته ویل کېږي discourteous. تاسو وکتله په سینونیمز کې و courteous. courteous دې ته ویل کېږي چې یو کس د نورو خلکو له عزت ورکوي که نه. discourteous هغې ته ویل کېږي چې د هغه د نورو خلکو په باره کې د څه راړو څه احساس نه وي. اوس راځو مونږه example sentences لا. he is very humble about his success. هغه د خپلې کامیابۍ په باره کې ډېر عاجزه دی، یعنی هر چاته د خپلو کامیابیانو ذکر نه کوي چې ما دا وکړه ما دا وکړه، بلکې ډېره عاجزي وي پکې او ډېره سادګي وي پکې، نو موږ وایو چې he is very humble about his success. next example. please accept our humble apologies for the error. مهرباني وکړئ د دې خرابي یا د دې مسلې په باره کې زمونږه د عاجزۍ نه ډکه معافي قبوله کړئ. مطلب یې دا دی چې مونږه په عاجزۍ سره معافي غواړو. next example. in my humble opinion we should never have bought this car in the first place. زما په عاجز رای سره in my humble opinion زما په عاجز رای سره، زما په عاجز نظر سره، زما په عاجز خیال سره we should never have bought this car in the first place. اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ له په کار نه و چې موږ دا ګاډي اخیستې وي، نو دغه شانتې هم تاسو دا استعمالولی شئ. next example. he has done a lot of charity work. هغه ډېر زیات خیراتي کارونه کړي دي، یعنی خیراتي ادارې به یې چلولي. but he never showed off. خو هغه کله هم خلکو ته نه دي ښکاره کړي، هغه کله هم ښکاره کړي نه دي دغه کار، خپل خیراتي کارونه. he is very humble. هغه ډېر زیات عاجزه دی. one last example. she humbly declined the new job offer because she was happy with her current job. هغې ډېر په عاجزۍ سره د نوي جاب آفر ورته شوی و، هغه یې ډکلاین کو، د هغې نه انکار وکړو because she was very happy with her current job. ځکه چې هغه په خپل اوسني جاب کې، کم جاب چې هغه الریډي کوي، په هغې کې هغه خوشحاله وه.
نو دغه شانتي دا مونږ استعمالولی شو. زما امید دی چې تاسو به د دې په مطلب باندې پوه شوي یې. اوس تاسو ټول په یو سنټنس کې دا استعمال کړئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ته د هغې ریپلای درکړم. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.